د کہانی شروعات کیږي په نوروي کې د برفیله غرونو نه چې الته یو ماشوم منډي وخی او هغه ډیر زیات په یره کې وي چې دغه هغه اچانک یو غند ته ورپروزي او په هغه باندې وره اچول شروع شي او اصل کې هغه ژوندې خول غواړي او دا ماشوم ولې ژوندې خخی دا به مونږ ته مخ کې کہانی کې پته لګي او دینه پس مونږ ته د دې ماشوم مور پلار خي چې هغه یو انټرویو کې وایي چې زمونږ زوی به لوب لووتو خو پته نه لګي چې هغه چرته غیب شو او دا نیوز په خار کې لګه د اور په شان خور شي او دینه پس نیوز کې دام راشي چې د غرونو سره آس پاس کې څومره کسان دي هغه غیب شوي دي خو تر اوسه پورې دا جانکاری چاته ملو نشوه چې دا کسان غیب کړي چا دي او هغه سره وشول سو او دا هر څه د کال 1975 نه شروع وي او اوس مونږ د کال 2006 خي چې مونږ د دوستانو یو ګروپ وینو چې هغه دغه غرونو ته روان وي د چکر د پاره چې دې کې مونږ یو دوه کپل وینو چې هغه کې ایرک او وکټوریا او مایکل او اینا او داغي یو مرګري مارټي او دوی ډیر زیات خوشاله وي د چکر د پاره او لږ وخت پس دوی خپل منزل ته ورسي چې د دوی نه لږ شان لري یو غټ غر وي او هغه بغیر د ټایم ضایع کولو په دې غر باندې خطل شروع کی او دا یو ډیره سنسان علاقه وي او دوی اوس د غر دی سوکي ته راوخیږي او د دې غر دی سوکي نه نظاره ډیره ښکلې ښکاري او لږ وخت تیرول نه پس دوی سکیم شروع کی د دې غر نه او شروعات ډیر خوي خو دې کې د مالټي بیلانس ګډ وډ شي او هغه په دې وره کې پس غړېدو را پروزي او ولته د غخ په ماته شي او دلته د دوستان د لزر راشي او د خپل ډیره غلطه طریقې سره ماته شوی وي نو د وینې درولو د پاره دوی د خپې نه پټې توکي او دلته وکټوریا د خپې علاج کولو کوشش کو خو هغه ته د یو څه علاج ضرورت وو او مشکل دلته دا و چې دا یو ډیره سنسان علاقه و او دلته انټرنیټ هم کار نه کوي او لره پر سوکشتم نه چې د لپاره مدد وغواړي او دلته شپه کې دوه علاوه نو د کې اریک وای چې خار رسیدو ته ډیر زیات ټایم لګي او موږ له پکاري چې آس پاس مدد وغواړو اوس لږ وخت لونه پس دوی ته یو هوټل په نظر راشي او مارټي ماته شوی خپې سره تلې نشو نو دوی دی په یو تخته واچي او دا هوټل ډیر زیات غټ وي خو دلته د حیرانه خبره دا و چې دی هوټل کې د انسان نوم او نشان پته نه لګي اوس دلته د ایرک د دروازې کولاولو کوشش کوي خو دروازه د دننه نه بنده و اوس دی کړکۍ ماته کې په کړکۍ ور وړي او د دروازه کولوږي چې د سره د ټول مرګري دننه راشي او دلته د سامان داسې ګډ وډ پروتي لکه دی هوټل ته د کلونو نه څوک نه راغلي او دلته بجلیم نه وي اوس دوی وایي چې موږ به د ماټي په خپل علاج وکړو او دلته دوی وایي چې یو څو بوتلې پیدا کړي او اور بل کې او دلته دوی شیزونه تلاش کول شروع کړي چې دوی سلک ډیر سامان ملو شي او هغه کې یو ګلوم وي اوس دوی د مارټي د ماته شوی خپې دومره پورې پټې وکي چې سبا پورې دی هسپتال ته ورسي اوس دلته دوی په دې هوټل کې د شپې تیرولو فیصله وکي او چې څنګه سهار شنو موږ به د دې ځنه وځو اوس دلته ایرک او اینا و چې موږ په دې پوره هوټل کې وګرځو او وکټوریا مارټي سره ایثار شي اوس دلته دوی یو داسې ځای ته وردن شي چې الته تشه کمرې وي اوس دلته د دوی نظر په هغه ځای لاړ شي چې الته تبر پروت وي خو الته تبر نه وي او دوی په دې باندې دومره توجه نه کوي او دوی یو بیسمنت ته ورننوځي چې الته دوی ته جنریټر ملو شي او ایرک د دې د کولاولو کوشش وکاو او بل خو مارټي او وکټوریا خو بل سره خبرې کولې چې دې کې د مین ګټ کولاولو आवाज راشي نو وکټوریا تورن کتو د پاره ورشي خو الته سو کم ني چې دې کې اچانک ایرک دا جنریټر ولګوي او په دې ټول هوټل کې بجلی راشي او دې سره په دې هوټل کې میوزیک هم شروع شي اوس ایرک وکټوریا له واپس راشي او مایکل او اینا وایي چې موږ به دې هوټل کې لګو ګرځو اوس هغه یو داسې کمرې ته راشي چې الته ټول هر څه سوځېدلې وي او الته دروازې ماتې شوي وي او داسې ښکاري چې الته څوک ګیر شوي او په دې دوران کې وکټوریا یو رجسټر ګوري چې په هغه کې ډېر ګیسټ نومونه وي او هغه کې یو نوټ هم وي چې هغه کې دا لیکلي وي چې موږ ته پته چې ته خپل زوی پیدا کړې نو دلته دوی وایي چې د دې هوټل نه به څوک غیب شوي وي او دې کې وکټوریا ته هغه ماشوم پکچر ملو چې کوم موږ د کہانی په شروعات کې کتلی وو اوس اینا یوازې وي او هغه واشروم ته لامبلو لذي چې دې کې د دې د شاته څوک تیر شي او هغه ته دا لګي چې دا به مایکل وي او هغه چې څنګه بهر کتو د پاره راشي نو هغه ډېر زیاته غبراو شي او هغه ډایرک خپل سامان اوچت کی او لاندې کوزيږي چې دې کې دینه یو لوکټ پروزي چې دې کې پاینه باندې څوک د شاته نوارو کی او هغه خپل طرف ته راکاږي او اینا د مدد د پاره ډېر زیاته چغې وي په دې هوټل کې میوزیک لګېدلی وي او دا غي د وجه د دې आवाज څوک نه اوري اوس اینا په سجل ځان خلاص کی او رامنډ کې چې چلته دی وګوره چې مایکل خفناسته او بدقسمته سره قاتل اینا ځان پس راکاږي او چې سهار شنو مایکل د اینا د پاره ناشته راوړي او هغه ورته ورټه کوي خو ورلسوک جواب ورنکې نو هغه ته د لګي چې کې دی شي اینا زمانه خفوي او هغه ورته د ناشته لاندې کیدو د اغزنه لاړ شي او بل خو ایرک دا فیصله وکړي چې زه به د خپل مرګرو د پاره مدد وغواړم چې د دې ځنه وځو او بل خو موسم هم ډیر زیات خراب وي او هغه چې څنګه بهر وځي نو هغه ته د وینې نشانونه وګوري او هغه ډیر زیات ویریږي او هغه د وینې پس شاشه روان وي او لږ مخکې تلو نه پس هغه د اینا لاش وویني او هغه ول زر ورمنډه کی خو دې کې اچانک هغه قاتل د ایرک د شاته ولاړ وي او ایرک په سر اوخي او لږ وخت پس مارټي د خوب نه راپاسي او هغه چا خو دې خو وګوري نو د خوا کې سوکم ني نو هغه ټولو आवाज ورکي او دله سوکم جواب ورنکي او هغه په خپل په دې ګډه خپه دوی تلاش کول پس راشي او بل خو وکټوریا او مایکل بیسمنت ته راغلي وي ځکه چې لایټ پم تلو راتلو چې دې کې دلته دوی ته یو خفیا دروازه ملو شي او دوی چې هغه دروازه
کولو کې نو التا ډیر زیات سامان پروتي چشمه پرتی وي د گاډي چابيانې پرتی وي نو دلته دوی ته دا لګي چې دا کې دي چې د هوټل د مالک وي او چې دې څنګه مخ کې لاړ شي نو دوی ته یو کمره ملو شي چې الته ډیر زیات د اخبار ټوکړې پرتی وي او په اخبار کې د هغه ماشوم تصویر چې کوم د کہانی شروعات کې کتلی او دلته دوی ته د یو اخبار نه پته ولګي چې دا هوټل یو قاتل هوټل دی او دا 10 کال مخکې بند شوی نو دلته دوی ته پته ولګي چې په دې هوټل کې څه شوی دي ځکه دا بند شوی دی دومره مخکې او دلته دوی په سوچ کې شي چې دا هوټل دومره مخکې بند شوی دی نو دلته دا نوې شیزونه سکی نو دلته دوی اوس پوه شي چې په دې هوټل کې څه ګډوډ دي اوس چې وکټوریا اینا پسې ورشي او هغه چې دا دروازه کولو کې نه یو دوته خطا شي ولې چې هر طرف ته وینوي او مایکل او مارټي په کچن کې چې دی کې وکټوریا په منډه راشي او غړي رضایت پیره کوي او هغه دلته دوی ته وایي چې اینا سره څه غلط شوی دی او چې دا درې ونه د کمرې ته راشي نو دلته مایکل ته دا اینا د وینو ډک هغه لوکټ ملو شي او هغه ډیر زیات یره کوي چې دی کې اچانک دوی ته د دروازې کولاولو आवाज راشي نو دوی د دې आवाज د یره د لاس منډه کې په یو کمره کې پټ شي او دا کمرې دروازه بند کی او دلته وکټوریا وایي چې موږ به د اریک مدد راتلو پر انتظار کوو نو دلته ورته مایکل وایي چې موږ له پکاره چې په پټه پټه دی هوټل نه وځو او اینا بم تلاش کوو ځکه چې دوی ته خو پته نه وي چې اینا مړه شوې ده اوس مایکل لاندې کوشي او په چغه اینا لا आवाजونه ورکوي چې دې کې دا قاتل په دمان دی اچانک حمله وکړي خو مایکل ته بچي او هغه په منډه بهر روزي چې څنګه ورپسې دا قاتل بهر روزي نو هلته څوک هم نه خو مایکل چت ته ختلی وي او هغه د قاتل ته پټ پټ ګوري او چې دا قاتل د هغه څنګه لاړ شي نو دې کې مایکل واپس د خپل مرګرو له په منډه راشي او هغه ورته وي چې ډېر غټ سړی او هغه سره تبر پلاسو نو دلته مایکل وکټوریا ته وایي چې موږ زر تر زر دې ځنه وتل پکار دي او د مارټي خو خپه ماتره نو هغه بدل تیثار چې موږ به در لپاره مدد راوړو خو وکټوریا نه غوښتل چې مارټي د مرګ خوله کې پریدو نو د دې د وجه مایکل ډیر زیات غوسه شي او هغه په کړکۍ باندې بهر وځي او منډه کې او یو وړه جومپړي ویلته چې ورشي خو بدقسمتۍ سره د هغه خپه یو لټ کې خلی او مایکل د درد نه ډیر زیات چغې وایي چې هلته قاتل راشي او دې ګیر کی او دې د مرګرو وړاندې مړ کی چې دې سره وکټوریا او مارټي ډیر زیات ویریږي او هغه وایي چې موږ له اوس پکار چې زر تر زر دې ځای نه وځو او اوس وکټوریا مارټي له سهار ورکی او دغه کمرې نه بهر روزي او یو سټوریج روم ته ورورسي او الته پټ شي او وکټوریا یو داسې شیز په تلاش کې و چې هغه د قاتل مقابله وکي اوس هغه مارټي ته وایي چې ته دلته کېنه او زه څه پیدا کوم او هغه غزې ته لاړ شي چې کوم ځای ته مایکل تلو او هغه ته یو تخته ملو شي خو هغه ډیره زیاته درنه وي او په دې کې د دې نظر په یو شاټګن باندې پریوزي خو هغه کې صرف یو ګولې وي او د سره وکټوریا ته لږ همت راشي او هغه مارټي ته وایي چې د قاتل مړ کولو لپاره موږ سره یو موقع ده او وکټوریا اول دا جنریټر بند کې او تیار کی او اوس دوی هغه بیسمنت ته لاړ شي او وکټوریا ته دا لګي چې کیدی شي دا قاتل ال تپټ وي خو ال هغه ته د اینا او د مایکل لاش ملو شي هغه ډیره زیاته خفه شي او د کې دا د خپې نه سکونی سي او وکټوریا ډیره زیاته غبرو شي خدا ایریک وی او ایریک چې دا ویني نو ډیر زیاته خوشاله شي خو ایریک هم ډیر زیات زخمی وي او د کې دا اچانک د قاتل د خپو आवाज ووري او وکټوریا چې څنګه په دې قاتل حمله کوي نو هغه اچانک د خپل ټورچ بند کې چلته تیار شي نو وکټوریا واپس راو تختی دنه او اوس مارټي وکټوریا ته وایي چې موږ له پکر چې دې ځنو تختو وکټوریا داسې نه غوښتل هغه ورته وایي چې ایریک اوس هم ژوندې دی او لږ وخت پس دا قاتل واپس راشي اوس چې وکټوریا دا ټوپک د مخ ته ونیسي او چې دا دروازه څنګه کولو شي نو هغه خپل مخ ته ایریک درولي وي او هغه د دې مخ کې د ایریک بے رحمه سره قتل کی او اوس مارټي د وکټوریا نه ټوپک واخلي او ورته وایي چې تر دې ځنه او تخته چې دې سره وکټوریا د هغه ځنه او تختی او دا قاتل دا مارټي ډیر بے رحمه سره قتل کی اوس وکټوریا د هغه ځنه د تختیدو کوشش کوي خو دې کې دا قاتل راشي او وکټوریا به هوش کی او چې وکټوریا په هوش کې راشي هغه خپل ځان ویني چې هغه یو تختې پسې تړلې وي او هغه سره د خپل مرګرو لاشونه وي او قاتل دوی یو کند ته ورولي بدلته د قاتل د پته نه وي چې وکټوریا ژوندې ده او دلته دا قاتل یو د کند ته ورولي او وکټوریا د خپل مرګري د جیب نه یو ریزر بلیډ را واخلي او چې څنګه دا قاتل وکټوریا روچتینو دې کې په وکټوریا حمله کوي او پسینه ووخي چې دې سره وکټوریا د دې قاتل د هتیار را واخلي او په هغه باندې حمله کوي خو قاتل تی بچي اوس وکټوریا د کند ته غورځېدو والاوي چې دې کې دا د قاتل د سترګو نه د چشمې لرکی چې دې سره هغه ته صحیح سخکاری نه دغه وخت د پاره او داغه په مخ باندې یو نشان وي چې د دې موقع نه فائدہ واخلي او وکټوریا د هتیار اوچت کی او دا قاتل په پسینه ووخي چې دې سره هغه لاندې د کند ته ورپریوزي او دلته موږ ته دا پته لګي چې دا ماشوم چې موږ ته د کہانی په شروعات کې خو او باغه چې دا چا وره اچول دا بل څوک نه بلکې دا غمور او پلارو خو دې ژوندې بچي او د دې د وجه دی یو خطرناک قاتل جوړ شي او دې سره دا کہانی ختم شي کو تاسو دا کہانی خوښ شوی نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ